علماء کرام بیان فرمای چې الله رب العالمین په هر انسان کې لکه څنګه د خوراک او څښاک خواهش او طلب په انسان کې الله پیدا کړی دی، بالکل دغه طرح په بالغ نارینه او زنانه کې الله رب العالمین جنس او د واده او د انسان د زنانه سره د یو ځای کېدلو خواهش الله رب العالمین په هر نارینه او زنانو کې یې. لیکن فرق دا دی چې او دغه شی په کفارو په مسلمانانو په ټولو کې الله رب العالمین دا جنسی خواهش شری. د اسلام او د کفر فرق دا دی چې په کافرانو کې په غیر مسلمینو کې د دې جنسی خواهش پوره کولو دپاره ازادي ده. په یورپ کې انګریزانو کې غیر مسلمینو کې دومره ازادي ده چې یو نارینه د زنانې سره د انسان سره د حیوان سره خپل جنسی خواهش پوره کوي. زنانې ته هم د دوی په قانون باندې د یورپ په قانون باندې دا اجازت سته که یو زنانه د نارینه سره انسان سره خپل خواهش پوره کوي هم د دې خوښه ده. نارینه د نارینه سره خپل خواهش پوره کوي د ده مرضي ده. نارینه د زنانې سره پوره کوي د ده مرضي ده. زنانې د زنانې سره پوره کوي د دې مرضي ده. زنانه خپل جنسی خواهش خپل شهوت له حیوانه سره پوره کوي، بیا د بیماف د سپیو سره د خرو سره د نورو حیوانانو سره خپل جنسی خواهش او شوق شهوت پوره کوي د دې مرضي ده. لیکن الله رب العالمین د دې کائناتو خالق دی. الله ته معلومه ده ما انسان څنګه پیدا کړی دی او د انسان د پاره مفید د انسان د پاره سکون ولا او د عزت ولا لاره کومه یو ده. د ټولو څه بنیادي شی د دین اسلام چې کوم احکام دي هغه د دین اسلام حکم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای النکاح من سنتی. نکاح پیغمبر علیه السلام وایي دا زما سنت. قرآن کریم کې الله تعالی فرمای فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله تعالی وایي نکاح کې یو زنانه دوی درې، لیکن طریقه به جائز وي. د نکاح به وي د زنا او د بدکاری به نه وي. خپل خواهش به د نکاح په ذریعه باندې پوره کوي، د زنا په طریقه باندې به نه کوي. او خپل جنسی خواهش به نارینه د زنانې سره پوره کوي، د نارینه سره به نه پوره کوي. دا د الله او د الله د نبی قانون دی. او نکاح کولو سره دین اسلام دا وایي چې په جائز نکاح کولو سره د انسان دین او د انسان عزت د انسان حیا او ناموس محفوظه کیږي. یو صحابي واده کړیو نکاح کړیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې نیم ایمان دې مکمل سو، اوس په دا نیمه ایمان کې د الله سره خوف کوه. بهرحال د خواهش جنسی اسلام هم نه منع کوي، لیکن اسلام د دې سره منع کوي چې غلطه طریقه باندې اختیاري. نبی علیہ السلام فرمای الحیا والایمان قرنا. حیا او ایمان دا دواړه مرګري دي چې کله د انسان سره حیا ولاړ سي گویا ایمان هم جملاړي. او حیا تلل دا دي چې سړی به غلط لار اختیار کړي، د زنا لار اختیار کړي، د بدکاری لار اختیار کړي. او څوک چې الله رب العالمین د زنا سره د بدکاری سره ځان ګوري، د خپل شرمګاهو حفاظت کوي، الله رب العالمین به د خلکو ته جنت الفردوس ورکړي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون. کم خلق چې د خپل شرمګاه حفاظت کوي، الله رب العالمین الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. الله تعالی د فردوس د صاحبانو هغه خلق دي چې د خپل شرمګاو حفاظت کوي، غلط خپل زنا نه کوي، بدکاری نه کوي. قرآن کریم کې الله تعالی د زنا متعلق فرمای د زنا او بدکاری ولا تقربوا الزنا. الله تعالی فرمای زنا ته نږدې مو ورځئ. زنا کول خو لري خبره ده. الله تعالی وی لا تقربوا الزنا ولی انه کان فاحشه. الله تعالی وی زنا ډیر فحش کار دی، ډیر بے حیا او بهوده کار دی. ومقتا او زناکار باندې د الله غضب او غصه ده. وساء سبیلا. الله تعالی فرمای زنا ډیر بد لار ده، ډیر غلط لار ده. او دا غلط لار چې انسان د زنا خپلوي د غلط لار باندې زی هغه بنیادی شی دا دی چې په انسان کې حیا ختم سي. حیا د مخلوق سره، حیا د خالق سره. اصلي حیا دا د چې سړی د خدای او شرمېږي چې الله په حضور کې به د دې عمل کولو بعد ز څنګه درېږي. حدیث کې راځي الحیاء شعبة من الایمان. حیا دا د ایمان یو شعبه ده. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله حیا در سولاړه
فافعل ما شئت اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. حیا در کې پاته نسوله بیا چې څه کار کې هغه وکړه. او د حیا داسې صفت دی چې سړی د زنا بدکاری څخه ساتي. د زنا بدکاری څخه ځان ساتل د الله په نیز باندې ډېر غټ مقام او مرتبه لري. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اوه کسان به په میدان محشر د الله د عرش در سایه لاندې وي چې هلته په میدان محشر به ګرمي وي، د انمار به یوه نیزه راغلی، ځینو انسانانو مازغه به په کوپړۍ کې لکه اوبه چې په چاجوش او چیناکه کې جوش کوي داسې به یي، د تنجې د لاسه به د زبانونه د ژبې پر نسو باندې او پښو باندې ورسره رڅ کېږي، او انسانان به تر ځینې در پونډۍ پورې ځینې تر نامه پورې به په خپلو خولو کې ډوب وي. په هغه ورځ باندې الله نبی فرمایي اوه کسان داسې دي چې هغو ته به هیڅ تکلیف نه وي، ګرمي به نه وي، یو هغه د الله د عرش تر سایه لاندې به وي. سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. په کومه ورځ چې بله سایه به نه وي د الله د عرش سایه لاندې، په هغو کې یو هغه سړی دی. فذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم رجل، هغه سړی دعته امرأة ذات منصب و جمال چې یو منصب او جمال والا ښایسته زنانه د زنا موقع ورته ورکړي. فقال انی اخاف الله، دوی زه زنا نه کوم، د بدکاري نه کوم، زه د الله څخه ویره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه سړی چې پر زنا باندې قدرت ولري، زنانې د طرفه آفر هم رالی، د هغه د طرفه ډیمانډ هم دی، هغه مطالبه هم کې راضي هم ده، قدرت هم ستا په زنا باندې، لیکن زنا څخه ځان وساتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی به د میدان محشر د الله د عرش در سایه لاندې چیرته چې بله سایه به نه وي دا سړی به هلته وي. الله دې د الله عرش سایه موږ ته نصیب کړي.